وَإِذَا قِيلَ كَلَ چویل شي لهم د يهودو د پارا من ایمان راړی بما پا کتاب باندې انزل الله جل علی گله قالوا وایدوی نؤمن من ایمان راوړو بما پا کتاب انزل علینا چران لګل شوی د په مونږ باندې ويكفرون انکار کوي دوی بما وراءه پاس باندې چې لاود دی کتاب ندی وهو الحق اعلان کدا قرآن رشتنی کتاب ہے مصدقا تصدیق کون کے لما لا کتاب ما هم چې دوی سره ده قل ورتوایا فلم تقتلون انبیاء الله تا چوای چې مخبل کتاب منو نو اولی مقتلول پیغمبران الله من قبل ودین مخکی ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان تاسو ایمان دې چې پتا سي انبیاء قتل کړي ولقد جاءکم بشکر اغلو تاسو ته موسی حضرت موسی علیہ السلام بالبينات فسرغن معجزات ثم اتخذتم العجل بیان ولو تاسو خې خدای تو من بعده پس دتلود موسی علیہ السلام نے کوہی تور تا وانتم ظالمون او حال لا چوئی تاسو ظالمان یعنی مشرکان واذا خذنا آیات کا وحش غسی ومن میثاقکم مضبوط وعدستاسنا ورفعنا را پر تکړو مونږ فوقکم الطور د پاس استاسو غرد تور او ویلینو خذونی سی ما کتاب آتیناکم چې درکړې مې تاسو ته بقوتن په مضبوط والی سرا واسمعوا او قبول کوي هغه څه چې په دې کتاب کې دي قالوا ویلو دوی سمعنا واورید موږ ویناستا واسوینا او نافرمانی کو موږ د حکم ستا واشربوا فی قلوبهم العجل سکول شو پزنو دوی کې محبت دسخي وردن نکړې شو پزنو دوی کې محبت دسخي بکفرهم په سبب د کفر دوی قل ورتوا به سما بد غشه امرکم به چې حکم کوي تاسو لبی پاغبا ایمانکم ایمانون استاسو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان قل ورتوا ان كانت کچری وی لکم الدار الاخرته تاسو لپاره کور اخرت عند الله پنځ د الله خالص وطن یوازي من دون الناس لاود دي نور خلقنا یعنی د مؤمناننا فتمنوا الموت نرازی تمناو کوي د مرګ دروغجن د پاره د مرګ سوالو کوي ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی ولن يتمنوه چرم دی تمنا نه کوي د مرګ بدن همیشه بما په سبب دا اعمال قدمت ایدیهم چړوان دی لګلی دی لا سن دوی والله علیم بالظالمین الله په هر په ظالمانو